से तलहा बिन बर्रा माशूम बचे दे नाशना कमाल वर्ता हासिल ले बसरूर सीना मुबारक द हुजूर द सीने न फैज़याब केदा वो शिकले प्रेखा द मदीने मुनव्वरी जानान मुबारक तोई वी ए द दो को सरदार मुबारका कलीमा मुबारक करातो व चस्ता पखकुल रब होता बानी ईमान रोड़ माशुमानान वड़की वड़की उमर सररी सरवर कौनीन मुबारक गुरतोई तलहा बिन बर्रा माशुम बचिया हुआ यदा कलीमा मुबारक चिला इलाहा शुन्नो बांडी दा अल्लाह पजात बाले उद मदीने मुनव्वरे पजानान बानी महान रोड़ो वक्ती दलो सरवरी कने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक योजल गयो सहाबी न बुख्द नौकड़ला वी तलहा बिन बर्रा माशूम बचीख कारन शयो बल्कि सोतवई द मदीने मुनव्वरे जानान मुबारका अकुन से मौरज़दा साहिबी पिराश ब्रोती बीमार ब्रोते औदासी बीमार दे माद बर्रा मुबारक न पुख्त न कड़वा ची तलहा बची संग दे रातेवी कुर्बान मगसिबी हो शब्रोते देख तकलीफ के दे सरवरे कौनीन मदीने मुनव्वरे जानान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारका अगो रहमतल लिल आलमीन दे सरवर कौनीन मुबारक द मदीने मुनव्वरी जानान सहाबे किराम तो वेला ओ सहाबे किरामो रज़े तलहा बिन बर्रा मासर डेर मिन कड़वा ज़द मिनी नडक पैगंबरे मां ज़बद दग माशूम बची बहुत नील दरवाज़ी लवर सलातो सलाम दमीनी डक वफादार पैगंबर दे द मदीने जाना लड़ सहाबो सरे दरवाजा टकीदा ते दरवाजा खोलो शबर्रा मुबारक गोरी ची द मदीने जाना लो लाड़ दे द सरवर कौनीन द मदीने मुनव्वरे जाना मुबारक द दुहा मुबारक द मख मुबारक न रणा गाने रवाने वल्ले जुल्फी मुबारक ही बोगो बाने दले दले खरीदिया दयासीन शाल द मदीने द जानान बोगो बाने खोए द मुज़म्मिल कबा सरवरी कौनीन पगाड़ कड़ीला मुझे दा सिवली द बर्रा मुबारक व लरागी वी एद अल्लाह महबूबा तासु जमा दरवाजे लसंगर आले और तुम्हें कुर्बान स्ता बची बीमार शवे तलहा मुबारक व तुम्हें द मदीने मुनव्वरे जानाना तासु वली मुबारक कदमुन लावाला खुडेन माशूम दे तासु कदमुन बान खफेमा सासु रात लो बान खफेमा सासु तकलीफ रात लो
صحابه کرام مبارکان اندر سے ورتوی برا مانو استاد بچی اغا نقش ہیر نشیا شکل زد مکیم و زمین بہر راوتم بیت اللہ شریف نا اوستا معشوم بچی را تکم استقبالی یکی معشومانا ندروری ہوا ما سری مین کڑی دنزم دمینی ڈک پیغمبر ما زکستاد بچی درشلی لو تپوس لراغل ما فتوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ چتاسو قدمون مبارکہ واغشتا آغازن سوی مورز دا بیہوش پروت تی خبریم نشی کولے آوازم نوری حضور پاک مبارک ورتوائی بے قربان دے غد کی ورطلقون دے آوازو کا چھے اے طلحہ بن برا دا مدینی منوری جانان مبارک دروازی سرونار عاشقان بیا سوکنا منی کولی شی او ما تے پتہ لئی چھے کم انسان کی دغا محبت و دغا در راشی بیا با پتہ لگی اگو تایی سے منگو تاوازون کو آواز دا سرناوری او تا سوئے خودخی بدا بابا جان رائے دے غد کی و توئی طلحہ بشے طلحہ آواز نور کئی طلحہ بیدار شاہ سرور کونین دا مدینی منوری جانان مبارک درشل دروازی سرونار چه دا حضور علیہ السلام دا نمی دی وقت ووری دا کنا طلحہ بچی دا سترگی کلو کی اخبر بابا جان توی علکی منوا سرور کونین دا مدینی منوری جانان مبارک تا میرا کی نوا نشکل یقینو علوی قربان بابا جان شاہ بزر کا ویولے یہ قربان سرور کونین دا مدینی جانان را دننکا چزد دا خکول مخ و دا خکول ظلف مبارکی ہوئی نما بچی دیئے کینو اے سرور کونین مبارک تا دروازہ کھلاو شوا اور توی قربان دا اللہ محبوب رازے وچی دا سورگی چی دی طلحہ بچی چی دا شنڈے لاش نشوی دا او دا مدینی منوری جانان اولی دا پچو چوگی دا مدینی جانان مبارک تا جڑا دا دا محبت و دمینی جڑا دا سرور کونین مبارک و تپسر مبارک لاسون کیخ و توی بچی جاڑا ما اللہ بدل صحت در کی خدای بدی جوڑ کی بشکل والا حضور مبارک لاسون پسر کیخ وی دا مدینی منوری جانانا زبیگام سوخ کی لغن دے خوش کر عالم چسترگی میں کلو کی بابا جان اور ٹولو دو ما اللہ توی چی اللہ والبری دا مدینی دا جانان مین نرا کولا او چکل تا دا حضور بھی نرا کا نزپدا سے صاحب فراش پرے و تما چه دغه ستد دغه مخ پسی پدی مینه مچ کله وی نما هغه زلف مبارکه حضور مبارک و تبجبی بچیا الله بدل صحت در کی خدای بدی جوړ کی و توید مدینی منوری جانان یو درخواست کو مویسا بی قربان زما د نیم بدن ندیم خون ساوت لیدا خو یو درخواست کو ما پدیم سعادت مندی ما چدی وقیم اللہ استاد غلامی کھڑے زما مرے تراوات خو یو درخواست دا کوما دا مدینی منوری جانان مبارکہ امام الانبیاء مبارکہ یو درخواست دا تکوما اگا درخواست میں دادی کہ دا اتم ہجرے کی ماکم مشومانان استاد چہری مختم استقبال تو درولیو کمان آگے کے سکمی شوی نو معافی راتاو کا حضور مبارک کوئی آگا مین خود استاد دروازے لروستے امام چتا کیا گا محبت و امین پرتوستا درشن لراغلی حضور صلاة والسلام اور سر خبر کی ناگنا دا بیوشتی حالات شا چو حضور مبارک تا دروازین بحروت پلار تولوی برا کزوید وفات شا ریشان نیم بدن نساوت لیدا ما بخبرے زبستار تلحا بچی دا مخدیدار لخم بخارا لیکن استادی معشوم بچی ما سر وفا کردی دا او ما سر محبت کردی او ما سر مینہ کردی دا نمدا مینہ بہت خامخاز خیمہ
وتوی قربان ډیر خدا چې حضور مبارک لا د شپې سیسکی د طلحه مبارک لګه گزارو شو سترګي کولو کې بابا جان توی بابا جانا د مدینه منورې جانان لاړ ویو قربان بچی تا باندې بهوشیا هار الله حضور مبارک لاړ ویسی خوینا وی دیوی که چر دی وفات شي ما په جنازې نه خبره مر نه بابا خبره نو طلحه بچی ورته سوی ورته وی زما بابا جانا د سرور کونه محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دشمنان زیادی سرور کونین مبارک بزماد مرنن خبرے ازکر چکدی زما جنازی لراشی اسن چلار کی ورد سوک تکلیف ورنکی دینی بیا بدغ غمزان سرطور لحت یو سما حضور علیہ السلام مبارک بزما د مرد نه خبره زما جنازی نبی نه خبره برا مبارک وی حضور وی مبارک وی ما خبر کا بچی وی ما خبر وا د حضور مبارک مینه دو د بچی مینه دا سبحان الله دوړ مینه سناشنای اے رشاد شپی سیسکی طلحه مبارک وفات شه انا لله و انا الیه چکه د مبارک وفات شه سورہ تیر شوی پیغمبر پاک مبارک د مدینه منورې جانان او صحابي ته وی چې برا بسنګي پلار مخامخ تی راشا برا څنګه دی قربان نن دا غسوی مورز د چا وفات شوی دی وی تا تمانوي چې ما به خبره وی د مدینه جنونې جانانا تاسو وی ما به خبره خو هغه وی د مدینه جانان به خبره وی ولې وی د ما دا قوم اولاد دشمنان ډیر زیات دي اسنه چې د مدینه د جانان بدن ته څوک تکلیف ورنګي د قربان مابا د حضور پاک مبارک د مدینه منورې جانان شان مبارکا هغه ډیر اعلی دی بالا دی زما جنازې نه به نه خبره سرور کونین مبارک صحابی کرام تو الا او صحابی کرام زدا سی پیغمبر ایمان برا مبارک تو راشا قبر ایمان تو خیا سرد صحابی کرامو دا مدینی منوری جانان مبارک دا طلحہ بچی قبر للاڑو او پا قبر چکلو درے دلو دا مدینی منوری جانان مبارک دعا کئی کریم آیا اے پروردگار عالم طلحہ بچی نوجوانے کی درغلو نوجوانے کی وفات شوے اے کریم ربا پروردگار عالم شکل دا معشوم بچی تا تمخامخ شی نو د نبی مبارک پا خاطر بانے و تا پخندا شا چه دا معشوم بچیم تا تو خاندی حضور علیہ السلام دا دعا کولا او ناگن جبیل السلام راگی وی دا اللہ محبوبا دی چہری ستا دی خکول مخصر مینہ کڑے و دی معشوم بچی سر اللہ دا شبری نا محبت و مینہ کڑے معلوم دادا چې نبی مبارک بتا تا دخبر زان نا محبوبی گران بی علبت سم مسلمانی کامل مسلمان بے اللہ جل جلالہ دی زمونگا استاسو دا ٹولو دخکولی پیغمبر دا مدینی منوری دا جانان دا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ ٹولو اے پا اخلاص بانی صلی اللہ علیہ وسلم سرا دا دغم شمانانو غند محبت و مین پیدا کی مین ہوئے لگ دلد اخلاص فامین ہوئے
د حضور سلام تو سلام مبارک د زمانه عاشقان دا غیب ثانی پیدا نکی د زنانو ثانی به پیدا نکی د نوجوانانو د عاشقانو ثانی به پیدا نکی د ماشومانانو ثانی به پیدا نکی چې د مدینه منوره د جانان سره کم محبت او کم مینا وا الله دې زموږ استاد د ټولو دغه خپل پیغمبر مبارک سره دغه محبت دغه مینا دغه جذبه د الله سره نورم سیوا کی وینوي تاسو کوم دغه محبت او دغه مینا پرته ده الله تعالی جل جلاله دې درلا سره زما پر اجرونو ثوابونه درکې ان شاء الله دې بل جمعه کې بیا دا حضور پاک مبارک د مدینه د جانان زمانہ کې پناهم د شوال المکرم اغا د حنین غزا شوی دا او د شوال المکرم کې پادریم هجری کې او بیا دا احد چې کوم دی غزا شوی دا الله نه غواړم چې پاغي باندې بیا سنا خبرې وکما دا د فتح مکی په باب باندې چې کوم خبرې شوی هغه مستاسو مخکې عرض کی الله جل جلاله دی زموږ استاد د ټولو ملګرو دغه محبت او دغه مینه او دغه جذبه قبول او منظور کی او ټول ملګری دی الله پاک خوشاله او آباد ولري خپل پیغمبر مبارک دغه اخلاص درود شریف وای اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه بعدد كل معلوم لك یا لازم په حال باندې رحم وکي ګناهونه باندې دافع کلام را کوي هر قسم ظالمانو او شرونو کې دغه منافقانو او کارانو مصدر حاسدانو تاسو کې د اسمان د عذابونو تړو تاسو نو نسبتانو غمونو دردونو فتونو حادثات سماوي ارضینه الله دا ټول ملګری سره زمامه حسابن کې بچو ساتي دا صفي حادثون الله دا ټول ملګری سره زمامه بچو ساتي الہ العالمین اعظم دفیری طریقت رہبر شریعت مولانا غلام نقشبندی سے پر قبر بانے انوار و برکات نازل پیر محمد طیب سے بھی اللہ قبر کی خوشحال رکھے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ درجات بلند کی یا اللہ کریم ربا صاحبان دا قدری مبارکی نقشبندی مبارکی سندی مبارکی چشتی مبارکی میرا تمام اولیاء کرام سردار قطب ربانی محبوبی سبحانیت شیخنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ شیخ جنید صاحب سواد سے بڑی صاحب سرکاروں سے بھی صاحب دامان بابائی صاحب تیم بابائی صاحب صبح حضرت سے مبارکون اولیاء صلحات قیام شاید زمون والدین کریمین استاسو مشران زمون مشران دا پیغمبر پاک مبارک طول امتیان و تدی اللہ پاک جل جلالہ درجات عالیات ورطا اللہ بلندو گردی دغه پاکانو دغه نیکانو دغه صلحاو دغه اتقیاو مشایخ په خاطر فتوفیر په حرمت الله مو فقیرانو باندې خصوصي رحمتونه نازل بیماران چې سونی کورونو کې اسپیټالونو کې ناری نه زنانه ماشومان بډاګان ځوانان ټول ته دعا وکي رحمت الله صاحب بیمار دي ټیکدار صاحب بیمار نور سونه باز مرګري بیمارې ماتوي چې بیمارانو دي حاضر باندې ټول ته دعا وکي کورونو کې اسپیټالونو کې نارینه زنانه ماشومان بډاګان ځوانان سره زموږ دی وته الله خپل لاړې دی وایي ټول ته الله صحت ورکړي دي نه کامل الله پاره قرضداران سون اللہ سره زما د قرضونو اخلاص کی بیماران دی الله د بیمارونو اخلاص کی اچھا پړ باندې پریشانی غمونه دردونی الہ العالمین هغه پریشانی ورته په خوشاله باندې بدلې د دربار شریف ماوینین خادمین ته دوه کې سار کې راشي د پړونو لو سپیکر د خدمت کې لګیاوي الہ العالمین استاد رضا د پاره یا بیا زمو محترم نعمت الله صاحب دا اوراد نذیری ختم مبارک کی د الله د نومونو د حضور پاک مبارک د درودونو خدای جل جلاله دغه چمنستان قائم او دائم وساتل کی دا خوشبیم دغه سے خدای روا او دوا وساتل کی د جمعې منزل چې دا کوم مرګري لري نزدې ناراضي الله یې ټول لړ خیر او برکت ورکي دا څول مرګري چې راغلي دي کله په خبر دي د ورسک روډ دی باز مرګري نوم د مردان دي ثوابه چې څول مرګري راغلي دي الله پاک د ټول لا کده دي علاقو دي د قرب او جوار دي
وي مونږ ولا بدلی نشو ورکو ټولو ته د الله په جوړو کې ډېر خیرونه او برکتونه راوړي د کم زین او د کم علاقې نه چې راغی ټول د الله خوشاله کی او بیت الله شریف د مدینه جانان لدی الله بوزي کم مرګري تلیو الله دې ټولو د غسایو کوششونه قبول او منظور کړي سمرګري لا التدي دعا کوي هغه مرګري دې الله په خیر او عافیت راولي چا پاسپورت برابر کړی دی نو هغه دې خدای پاک دغه اسباب د غیبی برابر کی جزر کا خطا او ته برابر شي کې خیر چا پاسپورتونه نه جوړ کړی خدای دې ولا پاسپورتونه برابر کی دا صاحب هم کلار نه دی ښا دی مکه پاسپورت نوم شي ووري سړی را پاسي بیا چې دا پاسپورت نو موري کنا دی یو دلته لري د دې دوباره بیا و چې دا پاسپورت نو موري الله یې زم د ټولو د غیبی اسباب برابر کی دغه مبارک دیدار دې مله د ډېرو آداب سره نصیب کی اچمنستان دې الله قائم او دائم ولري ساسو بچی زم بچی الله ټول کامیاب کی قرآن کریم د دین او د اسلام کول خادمان کی کاروبارونو برګری پکې خدای ډېر برکتونه ورلا واچي تجا کې برکت نور دې پکې خدای ودا بچی ټول دیندار صالحان کی بالله او نبی په قرآن عاشقان کی مقتدو کې چې الله د مرګ اخر سرګې پوری د قرآن کریم د خدمت کې دنیا ګل ورته ورسي مقصد خدای رضا د خدای دا قید او جهان گواندې تو جنت الفردوس کې خدای اعلی بهترین مقام نصیب کی شبیر دی او مرګري بیمار دی دغه رشتہ دار هغه ته الله صحت ورکي سونه بیمار دی خدای دې خپل لاړه دی د دیر تلاش نه بابا مجید ترازی سار بیگم ټلیفون کړو بیا وکړ و سار دمه خره چې دوی غر تو ختمه وی د غر د سره می تا ترې موګه وی زما ګوره بار ناس تم دوه بجو غر کې وی دوه راته وکا الګ چې سړی په غر په سر کې ناس دی په دې کې دعا وته پکار ده کنه دعا وته پکار ده هغه مرګرو تم دعا کې وی आवाज باندې ټول مرګري وای برخې جوړي او بل دا چې سره رشتہ دار شهید شو او هغه په سیمه ما د خپل وس مناسب له خیرات هم کړی دی وی خیرات مال تکړه دعا وته تدل تتوکا الله د خیرات هم ته قبول کی کوم مرګري چې د دعا مشتاق دي کده دیر نه دي کوم مثال پدی الله یو باندې بار مرګري دي او د دعا طلبګار دي ټول ته الله ډېر خیر او برکت سره زموږ ورکي ټول مرګري دي الله خوشاله کی دا کوم مرګري چې دل تر ازي دا ټول دعا لرازي نو خدای ټول ډېر اجر او ثواب ورکي شفاعت علاج دا ټول مرګرو دا غیبی اسباب د غزه مبارک مهیا کی مبارک دار ملا لري او آداب سره نصیب کی د قران کریم دی خدمت کې د دنیا کو ورتور سے وسستار زوستایدا د قید جهان گواندی تو جنت الفردوس کې خدای اعلی بهترین مقام نصیب کی زلګدل کې خدای په یو زیاده کلمه نصیب کی لا اله